بوټو صاحب یو ډیموکریټ لیډر و، لکه ظاهره خبره ټیک ده، هغه ډیموکریټ ډیکټیټر به ورته بیا دغه وي، خو دا خلک هغه راوستي وو که نه په 71 2 3 کې دا کوم کسان چې تاسو یادوئ، نو هغه ولې دا راوسته، ولې هغه مجبوره شو چې یاره دوی راوسته چې یاره د افغانستان څوک راولئ چې موږ داسې ده که نه چې د مجبورۍ خبرې هم لږ داسې یو قسم ته پښتو کې وایي چې لالو پتو کول دي. حقیقت دا دی چې دلته خو بین الاقوامي لوبې هم وې که نه، یعنی پاکستان د امریکې زیر اثر و، او دا کم کتاب چې برژنس کې لیکلی دی د افغان ټریپ، نو دا هغه وخت چې افغان ټریپ په امریکې کار کول چې روسیان ویری مشتعلی کی او هغه افغانستان کې مداخلت وکړي او بیا چې دلته ورته د جنگ وکړي، کوم چې کامیاب شو دی هغه. نو افغانستان کې دا مداخله صرف څه نو چې د افغانستان او پاکستان تعلقات وو، ځکه چې بیا بوټو او داود خان خپل منځ کې خو هم وکړه، کني خپل منځ کې خبرې وکړي، خو نه بوټو پاتې شو نه داود خان پاتې شو، ساړه جنگ چپو دواړه یوړل. نو دا خبرې د صرف مقامي خبرې نه د موږ مقامي باس کې موږ خو جنله موږ خو ډېره غصتي خبرې دي که نه چې په هغې لګي. نو د اصل کې خبر دا ده چې بیا دا خبرې وي چې دا بین الاقوامي لوبه وه، او ما تاسو وایي چې دا خو د پاکستان د هندوستان تقسیم د دې لپاره شوی و چې دلته کې سویټونو خلافي مورچه جوړه کړي، افغانستان چونکې هغې مورچې ته نه تیارېدو، نو مغرب والو دا خبره کوله ورسره افغانستان سره کنه چې لکه چې اوس هم وایي کنه، لکه چې اوس د هندوستان سره کوي کنه چې تاسو یا به موږ سره یا زموږ مخالف وي، د څه شي کې د تاسو. نو افغانستان دې ته تیار نه و چې فوجي معاهدو کې شي، مغرب سره ښه تعلق ته تیار و. افغانستان د کمونیزم مخالف بادشاه او سردار محمد داود خان خو د کمونیزم مخالف وو، خو هغه ورته وایي چې موږ فوجي معاهدو کې نه شامل یو. نو دی چې مغرب چې دې کې ناکامه شو چې هغه شامل کی، نو بیا دا فیصله وکړه چې پاکستان دې په هغه باندې غلبه وکړي. نو شروع خو د هغه طرف نه وشوه که نه، پروکیشن خو د هغه طرف نه وشو که نه. زه دا خبر کوم په دې لږه زموږ مازغه نه خلاصېږي چې دوی وایي چې په د 60s او په لمبې دغه کې باجوړ باندې چې کوم اټیک شو دا خو په 58 اراوند شو، 60s کې شو، لکه باجوړ باندې حمله، وزیرستان باندې، یا دلته کې به دا کارونه کېدل، د هغې ځای نه به سبوټایج اکټیویټیز به کېدل. نو دا خو د ګراوند افغانانو د ناپوهۍ نه تیاره و چې یاره دلته هم پروکیشن وکړي که نه انټینشنلی هغوی دا کول. هیڅ ما تاسو مخکې عرض وکړو که نه چې لږ دا ذهن کې ساتي خبره قبایلو خبره لږه بیله ده. قبایلو کې قبایلي علاقه چې وه که نه، هغسې ما تاسو وایي چې پاکستان هغسې علاقه نه وه، لکه دوی ډیورن نه منه افغان حکومت، افغان ډیورن ځکه نه منه چې دلته کې تاسو پښتون ګونډې لاندې کړی او مرۍ مې ورته خفه کوله، څو پورې داسې پښتون مې نه راضي کړی، هغوی ولې ډیورن لاین مې خبرې کوله. ټیک شو جي، ډیورن دوی نه منه، دوی کراس د ډیورن چې کوم دی دوی اکټیویټیز کوله، یعنی داسې نه وه چې دوی کراس اکټیویټي، یعنی دلته کې خدای خدمتګار یو پرامن تحریک صحیح شو، خو پولیټیکل مومنټ ځکه زه ځان پوهه کوم که نه جي، ځان پوهه کوم چې افغان حکومت په پاکستان کې دننه کارونه کوله او دغه دا چې مونږ خو دلته پښتانه دي، مونږ د پښتنو سپورټ کو، نو دا دوی یو دلته کې ریاست خو که نه ټیک ته پښتون سره زیات دی، بلوچ سره، پنجابي سره، ځکه چې ټول د بهر نه UP CP بنګال نه راغلي، خو لکه یو پروکیشن خو یې وکړه که نه چې یاره پاکستان پروک کړي. ګوره جي داسې که نه دا بنګال خو پاکستان جوړ کړی و، دا بنګال را پاسو پاکستان ځان بیل کو، دا اوس هم بل ورځ چې دا تلو هغه وایي چې معافي وغواړي، هغه وایي چې موږ د اساسي پټې کړي دي هغه راوړئ. دا د دښمنۍ خو قومونو کې پیدا شي که نه جي، دې پښتون سره چې ته دښمني کوي او وایي چې د افغانستان سره دوست یم، دښمني خو دوی وکړه، پاکستان وکړه، دا ریفرنډم یې دروغ وکړو، دا نور دلته کې چې ببړې کې قتل عام وکړو، اصل خبره خو دی دلته شروع شون ته دې تاسو نه ګورئ، تاسو کله چې هغه شروع وایم کنه دغه جو وشو کنه، دا خو زمونږ دلته کې پرس کدل دلته کې دننه دا حالات وشو. زه وایم چې هغه طرف نه بیا خلک مخکې الته کې ناسته د دې سيزونو بدله اغستل کنه، او کنه زه دا خبره کوم تاسو ته وګورئ کنه جی، دا چې کله جنگو د طالبان د سپورټ کول چې کله موږ ته وې پاکستان وزیر خارجه څو ځله چې موږ ځکه پښتانه طالبان پښتانه دي او موږ ځکه سپورټ کوو چې افغانستان کې د پښتنو اکثریت دي، د پاکستان ځان ته د پنجاب غلبې لاندې پاکستان ځان ته دا حق ورکوي، په افغانستان چلته پښتنو اکثریت دي هغه دا حق نه لرول چې د پښتنو باره کې اول ټیک سه بالکل اوس په دې خپل خبره کو، دا پاکستان غلطي کوله
لکه مونږ ته غلطي وایم تاسو به مو په خیال ارزي لکه زی شعور بسې چې دا د پاکستان بلنډر شو اوس هغوی چې کول نو هغې ته مونږ غلطي ویلی شو هلته خو پښتنو اکثریت ورشتیا وکنه ټیک دی دلته خو پښتنو ملک نه دی هغه خو پښتنو ملک دی کنه does it qualify داسې نشي کېدی چې تاسو 15 میلیونه پښتانه دلته کې په زندان کې وساتئ او تاسو دا خیالي چې هغه پښتانه تاسو ته میلیونه وایي خو لکه هغوی انټرفیرنس کوو د دې دپاره یقینا یعنی سیاسي انټرفیرنس کوو او پرو نه د ټیرریزم چې به کوي لږ لږ خو جو 70s والا خبرې دي نه د 60s نه د 60s قبایلو کې د تاسو کله پاکستان فوج مخکې لاړ شي کله غیر راځي سازون کې that was a routine matter اخو روټین میټر خو دې خو لغه دا حمله خو په باجوړ حمله خو ډیره مشهور حمله وکنه دي نو څه پرووکیشن دیم کړو کنه دا خبره ده ما ته سرکاري پروپاګاندا خو لکه دا به د سو کوي خټک سم لکه صرف ځان په کول د پاره دا وایم چې دا پرووکیشن د دوانو غاړي نو هغه طرف نه مو دې طرف نه ورونه شو کنه دا ورونه شو دا خبره چې دلته کې کوم سرکاري ورژن دی کنه دا خو ما تاسو خبره وکړه لیټس بریک اټ کنه زدا مجلس د سرکاري ورژن بریک کوي چې کوم ما نمونه واغستل ما تاسو چې څوک د ذمہوارو پاکستان کې داخله کو او د مغرب د لپاره کار کولو داود خان د پښتونستان د لپاره کلاو کمپاین چلاو جی دا داود خان سے په 63 کې وزیر اعظم جوړ شو کنه دا اکثر د ډیټونو کې چې کنفیوز کېږم بعضی ټیم 53 نه 63 پورې 53 نه 63 پورې دی وزیر اعظم په دغه وخت کې د موست اکټیو دغه چې کومو د پښتونستان هغه داود خان صاحب وجي او جی بالکل اوس د ما مورشي ولې تاسو دا ځکه چې دا هغه پیریډ چې پاکستان دا فیصله کړو چې د پښتنو نېشنلزم چې دا په مزه کمنډي پزما کمنډي چې دا د غیر رد عمل جی زه د کوي مکنه چې نو هغه رد عمل پاکستان کې هغه اکټیویټیز کول پاکستان پرووک شو دغه خلاف بوټو صاحب چې کوم دی بیا داخله کراو بوټو صاحب له خبره ډیر رستو دا کنه وایما دی وخت هغه افغانستان دلته خلک نه را لګل سیاسي حمایت کولو یعنی به چې حمله چې به کولې دا حمله کولی چې قبایلو حمله کې قبایلو سیمه کې ماته سوې کنه الګ بدل صورتحال دی بلوچ دغه چلاړل کنه خو په 60s کې تلو کنه جی بلوچ 60s کې نه وتلی بلوچ په یعنی 70s نه مخکې خوب بلوچو کې مسله جنگ نو یعنی کوم مقامی وو یعنی مریو د دې خبره نه زوجه د دې خبره نه وزول خو ما په خیال دا چې هغوی د پښتنو د انټرست لپاره کار کو پاکستان کې او پاکستان د هغې خلاف وچر دا تاسو انټرفیرنس کوي وغیرہ وغیرہ داسې اول داسې وا روسو بیا پاکستان چونکې مغرب د لپاره کار کو نو بیا روسو پاکستان چې دی افغانستان باندې د غلبې لپاره چې کوم مغرب منصوبه وا پاکستان هغه کې قسم ته د مغرب د لپاره دا خو بیا صحیح بیا خو چې کوم د ستالاس په برکیږي بیا خو سر نېشنل سټیټس دی باغې خو چې څوک زورور راغی نه بس داغه بیا د زورور د بیا ضرورت منی د بل سټیټ ولکه شو زو دا کنه شروع مخکې غوي زورور کنه مخکې غوي زورور ځکه چې د افغانستان ایر فورس دی د بیسټ ایر فورس په هغه ټیم کې د افغانستان سره خیر سایز کې وړو کې ملکو داسې نو چې مسلې خو وي مسلې وي خړې سره د خپل سیاست لګ دغه ته خو دا یو مسله د تاسو چې کوم وي چې د لر او بر مطلب دا نه دی چې مونږ یا پاکستان نیمو یا افغانستان نیمو مونږ وایو چې تاسو دومره کنیکټیویټي راولې لکه څنګه چې شنګن سټیټس دي یو بل سره خو هغه نه مخکې تاسو دلته کې پاکستان کې یعنی قومونو وجود خو منې کنه جی تاسو دلته یعنی موږ خو حقیقت دا دی چې د اوس کوم حالات روان دي زه خپل سوچ کوم چې آیا مونږ دا ټیک وایو چې موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو ځکه چې یعنی غلامۍ کې موږ سل کال د انګريز خلاف جدوجہد کړې د ازادۍ دې ته خو نه دي کړې چې مونږ انګريز په پنجابي حاکم کو کړ ابل حاکم کو هغه دا څه کوي بیا بیا مونږ اته خپل تعلق په نظر ثاني خو تاسو چې کله دا تلسم ترمیم هغه ټیم کې تاسو سېنیټر ویږي بالکل او دا تاسو داسې وګڼل چې را تلسم ترمیم په آئین کې بلکې د پاکستان د آئین بلکې زه مجي ولا شانتي بریک په واخلو کنه بریک نه پس په دې لیک دغه